بیا آباد جبرتا جانان جانان وطن. د کابل ښار زاړه مکران آسان خدمت مرکز کې د بهرنۍ چارو وزارت د قنصلي خدمتونو وړاندې کول د لومړي ځل لپاره نن دوشنبه د پټۍ په پرې کولو سره په رسمي ډول پرانیستل شول. په دې پروګرام کې چې د قرآن کریم په مبارکو آیتونو پیل شو، د آسان خدمت رئیس د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ځینو نورو برخو رئیسانو، د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو ریاست د تصدیقونو مرستیال، د یاد مرکز کارکونکو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د پروګرام په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو ریاست د تصدیقونو برخې مرستیال بشیر احمد افغان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د آسان خدمت ریاست د کړنو د ستاینې ترڅنګ په دې مرکز کې د قنصلي خدمتونو وړاندې کېدل هیوادوالو ته لویه اسانتیا یاده کړه. یو تولد کارت که دلته صادر سي د احصایې په شعبه کې، هغه به دلته راځي د وزارت خارجې څانګې ته، نو دلته بیا بس په 10 دقیقې کار خلاصېږي. یعنې هغه د 3 ورځې چې د قضای دولت ورسره کې تقریبا 1 هفته وخت کېږي، دا ټول سره یو ځای کې اوس په 10 دقیقې یا 15 دقیقې کې انشاءالله دغه مراجع چې دی هغه مشکل حل کېږي. د پروګرام پر دوام د آسان خدمت رئیس جهاد ګل پاڅون زیاته کړه چې هیوادوالو ته د اسانتیاو په موخه له بهرنیو چارو وزارت سره د قنصلي خدمتونو وړاندې کولو هوکړلیک لاسلیک شوی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې آسان خدمت نه یوازې دا چې قنصلي خدمات په دلته وړاندې کیږي، بلکې د دې پخوا نورم مختلف النوع خدمات دلته وړاندې شوي دي. غټه ښېګڼه دا ده لکه کارت تولد، د دې ته ورته نور ډولونه دي همدغسې تصدیقو دلته به ځای په ځای زموږ مراجعینو ته وړاندې کیږي. بانک هم دلته دی، قنصلي خدمات به هم دلته وي. خلکو ته د سهولت په خاطر دغه یو تفاهمنامه لاسلیک شوې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سره به په ډیر کم وخت کې د بهرنیو چارو وزارت قنصلي خدمتونه، یعنې د کاغذي تذکیرې د ژباړې، د زیږون کارت او مړینې پارچې تایید هیوادوالو ته وړاندې شي، او همدارنګه په نږدې راتلونکي کې به هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاو په موخه دا خدمتونه د آسان خدمت په نورو مرکزونو کې هم فعال او پیل شي. جانان جانان وطن.